بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوسټیک چینل کې په هراله او ستړي مشه ملګرو. په نننی کلاس کې به مونږه بیسیک سنټنس کوو. هغه سنټنس په کوو چې کوم زمونږ د انګلیش د مضبوطولو لپاره ډیر اهمي، او په نورو کلاسونو کې هم زه دا بیسیک سنټنس کوم چې زمونږ او تاسو انګلیش دې سره ډیر مضبوطیږي. شروعات کوو. will do you a favor to me. آیا ته به ما سره دا نیکي وکړي؟ که موږ یو کس وی چې آیا ته به ما سره دا نیکي وکړي، نو په انګلیش کې به موږ وی will do you a favor to me. why not؟ ولې نه؟ که موږ یو کس وی چې ولې نه، نو په انګلیش کې به موږ وی why not. don't create problems. مسلې مه پیدا کوه. که موږ یو کس وی چې مسلې مه پیدا کوه یا مه جوړوه، don't create problems. so nice of you. ته ډیر ښه یا ته ډیر ښه ښکارې. what is problem؟ څه مسله ده. که موږ یو کس وی چې څه مسله ده، نو په انګلیش کې به ورته وی what is problem. nothing. څه نشته. که موږ یو کس وی چې څه نشته، نو په انګلیش کې به ورته وی nothing. I don't fear. زه نه یریږم. come here. دلته راشه. که موږ یو کس وی چې دلته راشه، نو په انګلیش کې به ورته وی come here. wait and see. انتظار کوه او ګوره. که موږ یو کس وی چې انتظار کوه او ګوره، نو په انګلیش کې به وی wait and see. stay at home. په کور کې کښېنه. که موږ یو کس وی چې په کور کې کښېنه، stay at home. it is not my problem. دا زما مسله نه ده. که موږ یو کس ته وی چې دا زما مسله نه ده، په انګلیش کې به وی it is not my problem. don't worry about me. زما باره کې فکر مه کوه. که موږ یو کس ته وی چې زما باره کې هیڅ فکر مه کوه، don't worry about me. ملګرو، دا زمونږ نننی یو وړوکی کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته د اهمې جملې پیش کړي. د نورو داسې کلاسونو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه.